ما بیگا مولانا فضل الرحمن ته وی مالغاګ مکه وغلې کین پرید و یشنا له پند ورکاو چې پند نه د شګې پند ور په سر کچ ورمیږي مات تاسو په دې ملک دا ګرانی وګوره ان شاء الله او بو سره روټای خوراک بدرته نه نصیب کی او بو سره کم قوم چې دین او مذهب ته سپک کتلی دي هغه قوم خدای سپک ورک نو دا قوم د قوم بس سپک ورک کیږي تاسو به وګورئ نن مونږ د یو څو سرمایدارو په لاس کې لوبیږو د یو څو سرمایدار دا عرب پتیان کروڑ پتیان د دې لاس کې لوبیږو دوی زمونږ ایمان په 100 روپے ملي په 200 ملي په 500 ملي بیا کم فراډ چې ستا په ملک کې په پولینګونو کې شوه دی او سپټه خبره نه ده آکه دنیا کې نه قیامت کې براخ کار شي کم سړی چې د قوم سره ټګي او غداری وکي د قیامت په ورځ به د ډکو متیازو په ځای کې داغه جنډه ولاړی او دا ټوله دنیا به ګوري و دا شرمېدلې څوک دی وای به داغه شرمېدلې دی چې د په دنیا کې قوم سره دوکا او فراډ کړو نن لوی لوی منځګزارو تسبو والا صلات الاوابین کولو والا صلات الاوابین دیتا وای چې هغه ما خام نرست شپږ رکعاته کوي دیتا صلات الاوابین وای عامي ولید د خزو ډکه ډکه سوزکای چلولې او بوګس وټونه پول کول منځونو والا زه دروغ نه مغه زن طلاق بدر ته په ګوته وخم او قران به ورته راوالم چې په دې صورت برات لاس کې د چې تا دا کار نه دی کړی او چا د پاره دې کړی د کور دې د پلار وران شه کور دې لوټي لوټي شه چا د پاره دې کړی کزان لدې کړی رم س جوړه زب خپل ایمان بل چا د پاره تبا کوم خپل ایمان به بل چا د پاره غر کوم ولی کار می سده زما دې د خدای په ذات قسمی چې د دین او د اسلام او د مذهب سوال پکې نه چې د بجلیګر مولا د ګوتو ووټ د چا په بکس کې پرې نه وځي ان تؤدوا الامانات الى اهلها ووټ د ژوند یو امانت ته ته د خپل لاس د یو انتخاب کې د ملک د امارت او د ملک د امارت انتخاب ته د یو رزیل او د شرابي او د بدمعاش او د بيدینو کې تاسو به خدای له څه جواب ورکوئ بیا پکې دا خبره کوي چې راځو کو پټای سوال دی پټای او چاټای پکې لا چا کړی دي پټي څه مذهب دی یا دین دی دیخوا وګورئ ټول پښتنو پښتو نوم خو وللای ما پښتو نوم چې وانه لای په ما د بد زناور نه د پښتو ټکي بدلې پښتو نوم مالي تاسو ټول پښتانه قران منئ کنه منئ ها تاسو پښتانه لور له حق ورکوي تاسو پښتانه چې په خپلو کې په جګړه شي او د یو بل مزغوطه ټوپکونی سي دا تعالی قران ویلی چې د سیوکا دین درته ویلی چې د سیوکا پرون په پردی ویر کې چې تاسو کم سې شلولې او په پولینګونو کې یو بل سره مړ کړل او تاسو خدای نور هلاک کا چې هلاک شي کار د چا دی او ځان په کې څوک وجني نو دی وجنا قوم د قوم نه عقل وتو عقل پکې نشته په دې ځمکه خو نوره دنیا موسیږي کنه
په دې ځمکه خو نورو ملکونو کې انتخابات کیږي د تاسو راشي وګورئ څوک یو وګ نه بل وخت خبر نه په 2 میاشتې مخکې د مور واده یو هین جوړی صاحب نو دیو جنا سوچو کوي تیر شوی وزیر اعلی ته یو خبره کړې و او زما دانه نه تقریرم زما جمعات دلته انټيليجنس والا ریکارډ کړي ځکه چې زور ته ډېر لوی ډبنګ ښکارما چې دې بس ملک ټیپر کوي دا ډېری بیا ما ته پته ولګي چې اسلام آباد تمزی او پلاني یعنی یو افسر دلته نه پاتې کیږي چې زما د تقریر ډېری ورته نه دي هغه عمل زورانو ما خدایم خوار کړ دا به ورزي تیر شوی وزیر اعلی په هسپتال کې ولیدو نو سباله د چیف منسٹر حلف چتولو حلف نو د مټ نه میونیو ورته میوي چې ستا سبا د کمال آغاز دی ستا کمال به سبا انتها ته ورسی ځکه چې بس لاره منبر شو او منبر نه چیف منسٹر به دا اخیری ډیګری ده دینه پاخواته نشته نو سبا ستا د کمال آغاز دی خو چې د کمال آغاز وشي تاج پوشی درته اوشي نو پټکی به تصور بیا د زوال کې چې اوس به زوال کله کی ځکه چې هر کمال سره زوال لازمی کم شی چې انتهایی ډیګری د کمال تورسی نو هغه سره زوال شروع شي لکه د انسان عمر چې 40 کالو تورسی نو 40 کالو نه رسته وګوره د دې ژوند زوال شروع شي کله سر خوږيږي کله خپې خوږيږي کله لاس خوږيږي کله غافونه پریوزي کله نظر کم شي کله څه چل زوال شروع شي نو چې تا انتهایی ډیګری د کمال تورسه نو تصور به د زوال کې نو شل میاشتې پس زوال شو کونه شو ها الا جی وزیر اعلی دی او د افسرانو ورته سی ایم ویلو سی ایم ډېر ورځې خو په دې سی ایم ټکی زه پوهېدم هم نه یعنی که دا سی ایم څه شي ته وایي وی دا چیف منسٹر ته سی ایم وایي نو خیال د چیف منسٹر مخفف وي غالبا سی ایم ټکی نو سی ایم دې لاړ را نو بیګا بل آغاز وشو او مبارک شو نو تاسو ټولو ته مبارک شه ځکه چې تاسو هم څه نه څه خو کړي اسی اولیاء نه یې راغلي دي جمعات ته کڅوک پکې دسی ای چې دا بیګای د کمال آغاز شو نو هم در مبارک شه او کڅوک پکې دسی ای چې خړمخي پاتې شوي نو هم در مبارک شه تاسو خیال راغی په دې خپل کې زخم مطمئن بل دومره ټیډي پیسې پروا مې په ناراضي ټیډي او تاسو بجاړئ تاسو به فریاد کوئ تاسو بچغه وای ان شاء الله میاش دوو کې بدر توخم د دې قوم ټوپونه چاله غرق شو الا غرق شو نو مام ولا چلی خیده صاحبہ کڑکای می ولی خیده دام خو چې څوک راشي چې غرق شو نو متعلقه سړی پسې به لګم متعلقه لکه ابل ورځ یو راغې ویلی جی داسې دا مالا پلانې خود پلانی د ترور زوی دی ویل نه یاره مالا وکړه داسې کې به دې کار وشي ویل خاجي مالا ور منډه کا پلار راته وی چې یاره زما زوی درغلی و دا ما وی چې خبره بله ده ما تاسو 50 کال وشو چې پوی کړی 50 کال زما د تقریرونو 200 کال وشو 200 کال
په 200 کاله کې زما تقریر د دنیا هر ګوټ ته رسیدلی د کوی په غاړه ولاړ وي او داسې داسې کول الکه ما غرزیږي ما تاوینا ما ګوره غر او ما خو چې ما لاس در چولو تا ټوپ کو چې تا ټوپ کو مارستو نه ټیلم درکه چې خدای دې اور میګم ورپسې الته یو مولا ولاړو مولیان خو ویجی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دعاګانې کولې خدای دې قوم ته هدایت وکړي ملزمون تشبیه پیغمبر د پیغمبرانو د بنی اسرائیل سره ور کړی دا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل زما د امت علما د سیدی لکه د بنی اسرائیل پیغمبران چو نو مال د بنی اسرائیل پیغمبران بچ ډیر تنگ شو ډیر بتنگ اوړه به دی خلی لراغه نو لاس به اوچت کو چې کونو قردتن خاصین خدای دا زما قوم بیزوگان او میلوگان کی نو صاحبہ ځوانان پکې بیزوگان شو غسپینګری پکې د خنزیر په شکل شو یا الله د سپینګرو غریبانو څه ګناه کړي و وې دې سپینګرو ورته کته د ځوانانو ته منی کولې نه نو چې عذاب راغی د سپینګری عذاب د ځوان نه سختو نو مال د بنی اسرائیل پیغمبرانو داسې کړیو کنيو کړی ویلاو مال زمونږ تشبیه پیغمبر داغه پیغمبرانو سره ور کړی دا مونږ وایو چې یو سړی الکه بچکه ما وې نجیب ورالم او ورزت